چې یوه ورځ پې ګانې او په بله ورځ پې بیا نعت وی نه خو بیا موږ لاړو سیند ته ورته وشو څنګه سیند ته ورته وشو سیند ته ها نه د دې غرق سیند نه چې بیا ته د دې غرقو چاپو نه چې ته بیا رامنې کېږي نو دا شی بیا ستا ډېره دا کاته دی بیا ډېره خطرناکه ده اوس په خبره ته پوه شوې نو د آخرت هغه څلور ګوټي هغه دغه ته پکې هم فکر کوه او د څلور ګوټه چې د څلور طرفه راغبرګېږي بیا که نه په دې بنده باندې او د ده به هډوکي په یو بل کې پکې کېږي او دی به د اسمانه کوکې وباسي او بهر به هغه کوکې د ده څوک بهر نه وړي اوس په خبره پوه شوې خو خپل عمل یې چې د ځان سره څه پوره وړی جو په مزو به یې سرې هر څه به ورته رڼا خو که څه ورانه یې د ځان سره وړو جو هغه بیا جو د ورانې به وران دغه بیا انجام او انجام نو خپل عمل یې د لارې مل چې وایي قبر اواز کوي چې راځي ما له نیکي راوړو دلته رڼایي راوړو زه د تیارو کور یم په ما کې زنځ او لړمان شته دی یم د خوشحالۍ کور راکې خفګان شته دی کامیاب به هله شې ته خپل عمل د ځان سره صحیح راوړو دلته رڼایي راوړو زه د تیارو کور یم ګیرې دا بیا هغه ګیرې دي که نه ملګري او که نه دا موږ مخ له چاړه قنچي نه ده ورغلې اوس ته په خبره پوه شوې او دا هغه ګیرن ده د بریتو برید خو مې خریل دي برید خو مې په مخه درکړل دي اوس هم در کومه زه یم چې ته غټ غټ برید پرېږدې نه نه ما غټو برید زما ضرورت نشته او زه خنجر بوټ استاد نه یم نس څنګه خنجر بوټ استاد نه یم نس خنجر بوټ څه شی او موچرشانې چې یادېږي او هغه لوښه نه یم برید زمونږ او ځان له به برید وکړه ځان له به دا د هر سړي ځان له خپله طبعه ده که نه موږ د خدای پاک برید چې زمونږ شکر او دا خبره رښتیا ده چې هغې دی په وړوکوالي باندې دیګ ته ارتاو شوی څه شي ته ارتاو شوی دیګ ته دیګ وایي پخه و سړي که نه دی ورته ولوېد دا اوس بېګا چا باس کړ دا قسم د پکې دي چې په ټولو روغو پورې زمونږ داسې رابطي کړي چې هغه دا څه وایي دا دروغ دي دا ته اوس ووایه خو ته دا خلک بیا ووایي دی قهرېږي نو دا چې په روغه پورې اوس ورانه پیدا کېږي نو قهرېږو به نه دا په کوم کتاب کې راغلی ده کوم دیګ ته په دیګونو کې کوم ځای کې غورځېدلی نه دیګ ته خو چې سړی وغورځېږي خو ښه لاړ دیګ ته دیګونه ولې ما به دومره به دیګ ته به سیدمه زه تلم او هغې ته به زه سرې پینې لوېدم او هغه به زه په ما پورې به ځان داسې لاس خپې نه و